د ملا برادر اختریزه وینا پر کرزي او اشرف غني ګزار وایي د اوسني حالت مسؤلین هم دوی دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې نړیوال او پخواني چارواکي د افغانستان د شاته تګ علت د طالبانو شل کلنه جګړه ګڼي، خو ملا برادر یې بیا نه مني. ملا عبدالغني برادر اخوند څرګنده کړه بهرنیان اوس هم افغانان په ارامه نه پرېږدي. داسې ګنګوسې خپروي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي او خلک هڅوي چې هیواد پرېږدي. نوموړي اقتصادي ستونزې د تیر شل کلن اشغال او په هیواد کې د دوامداره وچکالۍ پایله وبلله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت هڅه کوي څو شته اقتصادي ستونزې حل او خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد اقتصاد مخ پر بهبود روان دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ او شته اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره په مختلفو برخو کې کارونه پیل کړي دي چې یوې هم د لوی لارو بیا رغونه ده. ډیری هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده او هیوادوالو ته زیری ورکوم چې له اختر وروسته به د سالنګ لوی لارې اساسي رغنیزې چارې هم پیل شي. بلخوا طالبان وایي په 1000 ځواکونو کابل کې د اختر امنیت ساتو. په کابل کې د طالبانو د 314 خپل اردو مرستیال امین الله طیب ویلي چې د لوی اختر په ورځو کې د مرکزي سیمو په ځانګړې توګه کابل کې د امنیت ټینګښت لپاره د دوی 1000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی او هڅه کوي د اختر په ورځو کې کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شي. یو شمېر خلکو د طالبانو د امنیت ساتلو هڅې ستایلې او ویلي دي د دوی له واکمنېدو سره د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ویره ورسره ډېره کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې وینما په یو تازه راپور کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په مختلفو پیښو کې د شاوخوا 1000 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. طالبانو بیا په هیواد کې د بشپړ امنیت د تامین خبر ورکوي او وایي مثالي امنیت یې تامین کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.